سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشا خان. تاسو ګورئ زرمیشا خان یوټیوب چینل. ورور وایي چې السلام علیکم سیسټر، زما ښځه هر وخت په ما شک کوي. زه ورته قسمونه خورم چې ته کم شک په ما کوي داسې هیڅ هم نشته، خو بیا هم په ما شک کوي او هر وخت راسره په جګړه وي. زما کله دومره غوسه راشي او ورته ویم چې د پلار کور ته لاړه شه، او زه ورسره ډیره مینه او محبت کومه. کاینلی د دې لپاره یو ویډیو ورله جوړه کا. تھینکس. وعلیکم السلام روزانه. یو خو معمولی شانې شک وي. اکثر جنکۍ یا ښځې چې وي خپل خاوند باندې کوي، هغې خپل خاوند سره ډیره مینه لري، زړه کې داسې صحیح روان دي وي چې زما دا خاوند چې دی بل چا طرف ته ونه ګوري، چا سره خبرې ونه کړي، نو داسې معمولی شانې شک وي چې هغه پې کوي. کله چې داسې معمولي غوندې څه خبره هم وشي، نو خپل خاوند سره خبره شریکه کړي، ډېر په مینه باندې خپل خاوند ته ووایي، یا خاوند یې هم پوهېږي چې داسې څه نشته او هسې شک مه کوه، نو هغه بیا قلاره هم شي، هغه بیا څه نه وایي. او بل قسم چې کوم دی، هغه داسې شکي ښځه وي، هغې ته یو بیماري وي، هغه هر وخت خپل په خاوند باندې شک کوي، په شک نظر باندې ورته ګوري. یعنې داسې هم وي چې ډېر سړي شریفانان وي، هغوی کې سره څه خبره نه وي، نه د بلې جنکو ته ګوري، نه ورسره خبرې کوي. دا خاوند ډېر ښه انسان وي، خو بیا هم دا ښځه چې دا پې شک کوي. دا خاوند غریبي چېرته د کار ته وځي، نو بیا چې کله واپس راشي، نو بیا به دې خبرې ته هم په شک نظر ګوري چې ته چېرته تللی وي، تا څه کولو، تا ته ما کال کوو، تا کال اوچت ولې نه کوو، زما میسج ریپلای دې ولې را نه کړله. مثال کې که چېرته په کور کې ښادي وي، کور یې خامخا غم ښادي پکې پیښېږي، نو ښادۍ کې خو خامخا جنکۍ راځي، ټول خپل خپلوان راځي، نو دا ښځه کومه شکي ښځه چې وي، دغه ښادي چې ده هغه هم په ځان ورسکور کړي. په دې ښادۍ کې که دا خاوند چې د غلطۍ نه د کور ته راغی، نو دا به داسې سترګې به یې دغه کړي، کلاوي کړي، او هغه ته به ګوري چې دی اخوا دېخوا چېرته ونه ګوري، چې د خپل کزن ترور لور ماما لور ته ونه ګوري، یا که چېرته غلطۍ نه غریب سره خبره هم وکړه، بس بیا څه بت به وپړسئ، ځان به خفه کړي، خبرې به نه کوي، په کږو سترګو به ورته ګوري، او سړی غریب چې دی هغه خپل کور کې په ښادۍ راتلو باندې ستومانه کړي. هغه غریب د شک د وجې نه دومره ویریږي. اکثر داسې موږ لیدلي دي چې شکي ښځې نه دا سړی به دومره یریږي، که چېرته کور کې ښادي که نه، او دی بهر نه خپل کمرې ته ځي، نو سیده نیغ ترو روان یا خوا دېخوا نه ګوري، ځکه چې هغه ته پته ده شاید شکي ښځه مې ولاړه ده، سترګې څلور کړي دي ما ته ګوري. دا ګوره ډېره بده خبره ده چې ته خپل خاوند باندې اوچ پوچه شک کوي. هغه دې دومره تنګ کړی دی چې هغه غریب په غمخادۍ کې نشي تللی، هغه بهر ته وتی نشي، ته ولې موبایل چیک کوي. داسې اکثر د خپل کورنۍ خبره کوم چې زمونږ کورنۍ کې داسې ما ته چا واتساپ باندې میسج وکړو، دا وګوره ستا پلانه کزن چې ده دومره چیپ حرکت کوي چې موبایل زه کله کور ته راشم د کار نه ستړی او زه اوده شمه، زما دا ښځه وایي زه چېرته اوده یم، خو ما صرف سترګې پټې کړي، نو دا ولګي زما د موبایل راواخلي او بیا لاړه شي باتروم ته، او هلته زما د موبایل چیک کړي، وګوري چې دې کې څه دي څه نه دي. نو ما چې دا خبره کله واورېده، نو بیا مې هغه ښځې سره خبرې وکړې، ما ګوره کله چې سړی څه کوي که نه، نو هغه تا ته وایي نه، هغه کله چې یو سړی څه قسم که بهر چا سره خبرې کوي، چې سره تعلق لري، لکه هغه به بیا خپل موبایل پاسورډ چې دی هغه تا ته ښایي. لږ دومره خو سوچ فکر کوئ که نه. خاوند چې خپل موبایل تا ته دغه شان ایښی دی، د هغه پاسورډ تاله راځي، د هغه واتساپ پاسورډ تاله راځي، فیسبوک، انسټا، ټیک ټاک چې کسه ایپ استعمالوي، هغه تا ته پته ده، او هغې باوجود ته موبایل چې دی هغه پټوي او وړي پټ ګوري چې په دې کې څه دي، نو دا بیا سراسر زیاتې دي. ګورئ خویندو، سړی چې دی که نه، هغه د شک نه بې انتهایي تنګېږي. که یو سړي کې خبره وي او که نه وي، خو کومه ښځه چې شک کوي هغې نه سړی ډېر زیات تنګېږي. اول به ته په مینه پوهه کړي، تا ته به ووایي چې ما کې هېڅ خبره نشته او په ما باندې شک مه کوه. چې ته نه پوهه کېږي د هغه دې خبرې کولو باوجود چې ما کې څه نشته، ته بیا پې هم شک کوي، نو بیا به څه کېږي چې ورو به دا سړی تا نه بېزاره کېږي، د ده به ستا نه زړه چې دی هغه بدېږي. داسې یو ورځ به راشي چې تا نه به زړه بلکل تور شوی، دې سړي بیا کور ته د راتلو زړه نه کېږي، کور ته څه چې خپلې کمرې ته د راتلو زړه نه کېږي. ولې؟ ځکه هغه چې وایي زه کمرې ته راځمه، مخکې زما ښځه چې ده په ما باندې شک کوي، شک خبرې کوي، خپله کمره به ورته توره بلا کړي، ځکه چې هغه وایي چې زه کمرې ته ځم، نو زما ښځه زما دماغ خوري، ما باندې شک کوي، او اخر به دا سړی درنه ډېر زیات تنګ راشي،
او بیا چې کم کار هغه نوی کړي نو هغه به شروع کی چې زما ښځه خو حسین په ما شک کوي، راشه چې دا شک ول په یقین کې بدل کما. او چې داسې وکړو بل چا سره خبرې شروع کړي او خبرې مخې ته لاړله نو زما خوږې خوري نو ته ماته ووایه ستا به څه پاتې شي، ټول عمر به تا ته صرف جړا پاتې شي. دا خبره مې یاد لره چې ستا هغه جړا ته بیا هم څوک نه ګوري، ځکه چې تا په اوچ پوچه یو شریف خلک باندې شک کړی دی او هغه دې حد نه راوستی دی چې هغه بل چا سره خبرې هم شروع کړي کېدای شي چې هغه وایي چې زه اوس د هغې سره واده هم کوم. نو بیا به ته څه کوې؟ ته دا ووایه بیا به او دا هر څه به ستا د شک د لاسه شي. یاد ولره دا ته چې شک کوي که نه د سره به هر څه خراب شي. نو ښه دا ده چې دا شک پرېږده، سړی په قلاره پرېږده، ښکلې ژوند د یو بل سره تېروئ، د منځ نه شک وباسئ نو زندګي ډېره ښکلې ده. شک خو یو مرض دی، شک چې دی هغه انسان دننه کوکله کوي. ته خو به په خپلو سره خرابېږي او هر وخت کې به په یره کې به یې رپېږي به چې یای زما خاوند څه ونکړي او خاوند له به دې ژوند چې دی هغه به دې په عذاب کړی. هغه غریب به وایي چې یای ما نه څه غلطي شوې وه، ما داسې څه ګناه کړی و چې ما دې ښځې سره واده وکړو. نو ښه دا ده چې شک چې دی بالکل پرېږدي، خاوند سره بالکل دوستانه ماحول ساتئ. کله چې ته خپل خاوند ته سره خپله هره خبره شریکوي په هغه باندې شک نه کوي، په هر وخت کې ورسره په خندا اوس باندې خبرې کوي نو سړی چې دی ډېر خوشحالېږي، هغه کمرې ته ډېر په خوشحالۍ باندې راځي او بهر چې څه خبره شوي د هغه زندګۍ کې وي یا د بهر وي نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې تا سره شریکوي، هر خبر به تا ته وایي، تا نه به هغه خپل د ژوند یوه خبره چې ده هغه به هم نه پټوي. خو دا هله ممکنه ده کله چې ته خپل خاوند سره بالکل دوستانه رویه چې ده هغه ورسره کېږي، یعنې بالکل دوستانو په شان ورسره وي، خوږې خوږې خبرې ورته کوي، د هغه زړه خوشحالوي، ښایسته ښکلی ځان سینګار کا او ځان ورته سنبالوي نو الله به سړی خوشحالېږي. نو داسې به ستا زندګي چې ده هغه به هم په سکون کې وي، ستا د خاوند زندګي چې ده هغه به هم سکون کې وي، دواړه به یو بل سره بې حده مینه لرئ، ښایسته ژوند چې دی هغه به تېروئ. امید لرم روجانا چې تاسو ته به ستاسو جواب ملاو شوی. که ویډیو ستاسو خوښیږي نو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو مخکې شریک کړئ د نور خلکو سره چې نور خلک دې هم استفاده واخلي. الله په امان.